ټولو اوریدونکو او له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان پر تاریخ، جغرافیا، اقتصاد، کلتور، معماری او نور اړخونو د پودکاستونو مینوالو ته هرکله او ستړي مشی. برای این برنامه نوبتی موضوع جنگلات و چراگاه‌ها در افغانستان را انتخاب کرده ایم که از ارزش‌های کم نظیر مادی و محیط زیستی کشور است. ډاکټر صاحب غنی د ځنګلیزې هوا په صفا هرکله او خراغلاس درته وایم. بسم الله الرحمن الرحیم. تاوده سلامونه او احترامات خویندو ورونو ته له تاسو نه زده ډېره مننه چې دا فرصت مو بیا برابر کړ. په ځنګلونو به اول راشو، سرځایونو دې ته به وروسته راشو. افغانستان په ځنګلونو مشهور هیواد نه دی، خو بې ځنګل هم نه دی. یعنی منظور مې دا دی چې په ډیرو لویو ځنګل لرونکو هیوادونو کې نه دی. غواړم په دې پیل کې په دې وپوهیږم چې دغه پراختیا څومره ده. په د وروستیو کلونو کې کومه هوایي ځمکنۍ سروې د ځنګلونو شوې وه چې څومره پراختیا لري، څومره له منځه تللي او څومره یې پاتې دي؟ ځوابم په څو برخو کې ده. لومړی، هوایي سروېګانې شته. له 1975 نه پس مصنوعي اقمارو له لارې نه ډېرې منظمې سروېګانې دي او خاصتا پس له 2001 نه. ستونزه په څه کې ده؟ ستونزه په دې کې ده چې دا معلومات چې یو چیرې پراته دي ټول یو ځای سوي نه دي، په یو منسجمه توګه په یوې ادارې کې په یو لاس باندې نه دي ټول سوي. د مثال په توګه جیولوژیکي سروې چې موږ اول په خپلو پیسو او پس له هغه نه د امریکې دولت پیسې ورکړلې، زښت ډېر معلومات لري، مګر دا ټول برته په عملي توګه چې پروګرامو بدل سي نسو. همدغه رنګ د ملګرو ملتو مختلف مؤسسې او د امریکایانو شاید تر $1 میلیارد اطلاعاتي منابع باندې لګولي، اما اکثر بې ګټې دي. داخل د حکومت کې یو انسجام نه و، ځکه معدن وزارت یو قسمت معلومات ټولول، د کرهنې وزارت بل خواته، د چاپیریال ادارې. نو دا تیت دي او طرحه چې ما راوړې وه چې مرکزي احصایه د معلوماتو په لویه ادارې باندې بدل سي او دا ډیجیټل ته لاړ سو. اساس یې دغه و چې دا ټول باید په یو لاس کې راوړو. له بد مرغه نه دا څو کالو کې، دا 3 کالو کې دا شی مخکې نه ده تللی، اما یو اساس د معلوماتو سته. نو له هغه نظر نه نور په حدسیاتو تړلي دي او په هغه برخه کې یوه خبره تر ډېره حده پورې معلومه ده، دا چې د 20مې پېړۍ په آخري 22 کالو کې موږ یوه ډېره برخه د خپل ځنګلاتو له لاسه ورکړه او دا چې دا د شوروي اتحاد د یرغل د کلونه وو. شوروي د یرغل نه پس موږ یوه ډېره برخه د ځنګلو له لاسه ورکړله. ځینې یې ډېر بېرحمانه پرېښول، نظامي عملیات نه، او ځکه چې ولس وږی او تږی و، هغوی هم خاصتا کورو د تودولو، د ځان تودولو دپاره ځنګلونه یې پرې کړل. او بله خوا یې معلوم ده ډېر لوی قاچاق پس له دې نه چې پاکستان منځته راغی، پخوا له دې نه دا برخه چې د پنجاب ایالت او د پس د بلوچستان، سند و خیبر پښتونخوا سو چې اول کې نارت ویسټ فرنټیر ورته ویلې، دې برخې واردات د لرګیو له هندوستان نه کېدل. هندوستان چې او دوی منځ کې سره ټینګ سو، له بده مرغه نه یې موږ ځنګلو ته مخه راوړل. نو نور ابعاد هم شته چې بیا بیرته توضیحات ورکولی شو، مګر شاید موږ 4مه برخه د خپل ځنګلاتو په همغه 22 کالو کې او څه پس له هغه نه له لاسه ورکړي. څومره به پاتې یعنی چې خلکو ته یو تصور پیدا شي؟ اوس تخمینی بهترین تخمین د 2 هندوستاني محققین لخوا سوی ده او دا په حدود د 6640 کیلومتر مربع ساحه ده، اما ابعاد مختلف دي. په اطمیناني ډول دا نسو ویلی، ځکه چې 2 ستونزې دي. یو، تعریف د ځنګل فرق کوي، او دوم طبقه بندي د دې چې څه رقم باید طبقه بندي سي. له یو دوره د طبقه بندي نه بل دورې طبقه بندي ته پرتله سخته کوي. نو ضرور ده چې یو منسجم ملي نظامي او
یو وارد این چه عباد منظمی او هر کال یا هر متخصص لخوا بیا په یو بل توګه تقسیمات پکې رانیسي چې پرتلې وړي. بله، تعریف بسیار مهم است. من میخواستم سوال در این زمینه دقیقا داشته باشم که ما وقتی جنگل میگیم فوراً کوه و درختان کوهی در خاطرها زنده میشه. غیر از جنگلات کوهی دیگه جنگلات هم ما داریم که در این تعریف بیه؟ آیا تعریف جنگل که اداره غذای ملل متحد FAO مطرح کرده و مورد توجه استعمال میکنیم که درختای از 5 متر بلندتر است و حداقل 1 هکتار زمین است، یا انواع مختلف در نظر میگیریم. طور مثال در افغانستان درختای وجود داره که بین بوته و درخت است که از 2 متر بالاتر نمیشه، اما از نگاه سبزی و از نگاه تاثیرات نهایت مهم است. و نکته دیگه است که جنگل از کوه، از دریا، از دشت و از زمین زراعتی جدا شده نمیتونه. همه از این یک نظام واحد است که از آسمان تا زمین در بر میگیره. و از این جهت نقطه کلیدی است که در 1000 سال گذشته بدبختانه مقدار ساحه سبز ما قابل ملاحظه تغییر کرده و یک دلیل واضح از این دیده میتونین که خط مونسون، یعنی هوای مرطوبی که از هندوستان میامد به سرعت در حال کم شدن است. این خط ولایت کابل در بر میگرفت در گذشته و تمام ساعات از بالاخره برفته بود به سروبی، حال شاید تنها در دنگرار و حتی در طول خط دیورند باشه و تأثیر از این نهایت زیاد است. اگر هوای تابستان ما 2 درجه کمتر می بود، شاید قسمت زیاد افغانستان درخت بلوط می گیره. بنابراین باید تمام نظام مورد نظر بگیریم و در اینجا طبقه بندی های مختلف داره که در حدود حداقل 11 رقم طبقه بندی بوتا و نباتات و درختای بزرگ ما وجود داره که هر کدام از این توجه خاص میخواد. که بازم واضح شوه برای شنونده ها، ما جنگلات در ارتفاع بلندتر در کوه داریم، ولی جاهای هست که در ارتفاع پایینتر جنگلی باشه. ولی معلوم جزیره درقد که یکی از جزایر مهم ماست، اما جزیره است در آمو بین افغانستان و تاجیکستان. بله، با تاجیکستان جنگلات داره. در گذشته بغلان، قندوز، تخار و سلسله از این دوام می داشت به سمنگان، بلخ، پل کوبند ترکستان را که میگن، سرپل جوزجان، بادغیس، اراد. اگر قرن 19 را اسناد هیئت تعیین سرحد ببینیم، بادغیس به اندازه جنگلزار بود و تنوع حیوانات و پرنده ها در این به اندازه بود قابل باور نیست. همچنین اگر آقچه یکی از مهمترین مراتع تولید اسب بود و در میمنه در حدود 1 میلیون گوسفند تخمین شده بود. این مراتع سبز بود که تأثیر بسیار منسجم داشت، اما مثل که در گذشته گفتیم تغییر اقلیمی که روی داده تأثیرات نهایت زیاد داره. یعنی کم شدن ساحه جنگلزار ما تنها به علت جنگ ها و مداخله انسان نبوده، بیشتر به محیط و تغییر اقلیم رابطه داشته. تغییر اقلیم پس با شیوه استفاده مردم ارتباط داشته. ما بدبختانه تسلسل یک نسل با نسل دیگه از نگاه محافظت منابع طبیعی ما بسیار وحشیانه بوده، ظالمانه بوده. یک قصه در بادغیس است که واقعا قابل دلچسپی است. یک مدیر زراعت بود، اعلان کرد که پسرش فوت شده. مردم سر مقبره آمدن، گفتن تابوت چیست؟ یک شاخه درخت پسته بود. مردم گفتن این درخت پسته است، این چطور بچیت است؟ گفتن این اولاد مستک، از خاطر که درخت اولادتان نبینید دوامتان نمیشه. ما مشکل عظیم چوب سوخت داشتیم و از این خاطر اول بلوط خود از بین بردیم که به زغال بدل شد.
بعد از او کارهای ساختمانی آمد، انواع زیر. اگر از قندار تا هرات ببینین کمترین استعمال چوب است، چون چتا چوبی نیست، سقفا مدور است و مردم که از شرق میرن او من دعا میکنن، خیال میکنن که اینا مقبره است، اما کل از ارتباط داره که چوب کم بود. اما وقتی که مارکت ملی به وجود آمد و چوب حرکت کرد، شیوه استفاده ما ظالمانه بوده. بطه‌های بسیار با ارزش خودم مثل شیرین بویه وره از بیخ کندیم که سر بازارهای منطقه‌ای بفروشیم و باز از این ظالما خاصتا هدایت میدادن که باید بوتر از بیخ بکنید تنها حاصلش نبیارید. همچنین انواع دیگه بوتای ما که ریگای ما را استوار نگاه میکرد و هرات یک نمونه بزرگ از است با تراکتور اینا را از بین بردن. بنابراین اقلیم با انسان ارتباط داره و انسان پس با فهم مشترک و دیدگاه که چی با ارزش است و چی باید حفظ شود، این یکی از نقاط کلیدی عدم یک روایت واضح و مشخص ملی ما بوده که موجب مشکلات ما شده. تاسې د یو تعریف له مخې وویل چې حد اقل 1 هکتار ځمکه د هغو ونو چې لږ تر لږه 2 متره لوړوالی ولري ځنګل بلل کېږي د یو تعریف له مخې. یو 2 متره نه 5 متره د ملګرو ښه. ملتونو لخوا، اما بل دا ده چې 2 متره موږ لرو او دا 2 متره باید نظر کې ونیسو، دا هم ځنګل ده. بوټی ښه. ورته وایي ځنګل وایي ځکه چې باید پوه سو وخت چې موږ ځنګل وایو ټولو ته وایو، اما د تعریف مسئله وه. او دقیق د FAO تعریف 15 متر او 74 ده. ښه. مقصد مې د دغه سوال نه دا و چې مونږ که دغه تعریفونه تطبیق کړو داسې تفکیک راوستلی شو چې څومره ځنګلونه زمونږ یا څومره ځنګلي ساحې زمونږ پراخې او لویې دي او څومره زمونږ کوچنۍ دي چې دغه 1 هکتار یا حد اقل دغه ساحو دا کې برته محدودېږي. جون برسه مخکې مرز وکړ معلومات د قمري اسناد لخوا ټول سوي دي، هغه څېړنه چې ضرور ده او هغه پوهه چې په متمرکزه توګه وسي او یو لاس وي. دا اما یو لوی موخه وه، له بدې مرغې نه دغه عملي نسوله او اوس شاته تللې. نو څه چې برته راځو چې ووایو دا یا دا حدسیات دي، په دقیقه توګه دا نسته، ځکه چې له پاسه یې چې کتل اوس به قمري کمرې دقیق تر سوي هغه ساحه وه چې هغوی کتلی سوه او که شاته تلئ ځکه چې کمرې په منظمه توګه بهتره سوي دي باید وکړی سئ چې پرتله وکړئ. نو د دې دپاره د 1950 نه له ده خوا نه باید وکړی سو دا ټول کړو او له ښې مرغې نه اوس امکانات برابر سوي دي چې دا په ډېر ګزاف پیسو ته ضرورت نه لري، تخنیکي پوهې او زړه‌سوند ته ضرورت لري. و ملکیت جنگل ها از روی قانون فکر کنم با دولت باشه. چرا در بعض جاها مثلا ما در منطقه خود شاهد بودم که قوم ها بر سر جنگل مناقشات و منازعات داشتن؟ بین فرمایش قانون اساسی راجع به منابع طبیعی و اصول و عرفای ملی و محلی ما به تفکیک قائل شده. مدیریت جنگلات در طول هزارها سال از طرف مردمی که در ساحهشان جنگلات وجود داشته صورت گرفت. ما بهترین نوع ترکیب همکاری دولت و ملت هم داریم، بدترینشان. بهترینشان نمونه است که دولت حامی حفاظت جنگلات با ملت میشه و پارکای ملی یکی از نمونه است. اگر واماره در نورستان ببینین مردم اصول نهایت واضح داشتن در طول قرون، از قبل از اسلام شروع شد و دین مقدس اسلام محکمتر شد. اگر کس یک میوه را از واما میگرفت جریمه میشد و فصلهای بسیار خاص و منظم وجود داشت. همچنین شیوه حفاظت جنگلات در باقی نورستان که حفاظت میکردن یا در لوی پکتیا و جنگلات جلغوزه در نقاط مختلف کشور. بدترینش هم فعلا بدبختانه هم امروز در پارک ملی واما وجود داره. یک گزارش در ساینتیفیک امریکن چاپ شده که نشان میده که به فجیع ترین صورت
جنگلات پارک ملی واما در حال قطع شدن است و این دست مافیای چوب است. با تمام ادعایی که صورت گرفته از طرف طالبان که در این قسمت اقدام میکنه، بدبختانه این بالعکس است و شبکه‌های جرمی در طول دیورند در قاچاق چوب دست وسیع داشتیم که اینی بدترین نمونهش است، از جهتی که یک نسل ترجیح میده منافع آنی خود را بالای نسل‌های دیگر. بهترین مثالش اجماع سرتاسری مردم لوی پکتیا و خوست سر حفاظت و توسعه جنگلات جلغوزه و این همکاری دولت از این جهت صورت گرفت که ما بازار صادراتی جلغوزه را ایجاد کردیم که ارزش حفاظت جنگلات به نفع همه تمام شد. نوع تقسیم فرق داره و کوههای جنگلدار جز تقسیمات بین اقوام مختلف بود. اول تا دو رسم دی، یا په خوله معنا داده چې هم میرمنه او هم ښاغلي پکې حق لري فرد بایز باندې یا په میړه باندې پکتیا کې او کونړ کې هم دا لیدلي دي. نو دلته ضرور ده چې یو لیدلوری چې له یو خوا نه باید ولس خپله ګټه وګوري چې په منظمه توګه کومې ونې نه څه رقم ګټه اخیستی سي او د ځنګل په نوي کولو کې، د ځنګل په پراخولو کې څه اقدامات پکار دي او بیا ساتلو دپاره ټوله نړیواله تجربه ښیي چې بې د ولس له برخې اخیستو نه تاسې ځنګلونه په زور نسئ ساتلی. باید ولس پکې ګډون وکړي او دا پوهه غواړي او مشترک اقدامات غواړي. تیره خپرونه کې مونږ په سیندونو وغږېدو. د ځنګل او سیند رابطه شته؟ او ځکه چې لومړی خبره دا ده چې ځنګله دي چې خاوره ساتي. په دې معنی واوره چې کېږي دا ځنګلونه یې ساتي، هغه برته په خاورې کې ځي او دا خاوره برته ټول نظام د طبیعت ژوندی کوي. دوم د سیندو په شاوخوا کې ځنګلونه دي او نور مرغان، نور ټول حیوانات په دې کې. او دغلته ده چې لویو درو کې ورشوګانې راغلي دي او د غرو پر ټولو امتداد کې ځینې ځایونه به شاید تعجب وکړي، لکه بدخشان کې د شیوې جهیل. د شیوې جهیل په ژمي کې مطلق د واورو لاندې ده، اما په اوړي کې دا لویترین کوچنۍ ټولنه د شیوې په شاوخوا کې دي او دا شغنان نه لږ څه کته ده، یعنی زښت ډېر اوچت ده، مګر ټول شمال شرق نه مالداري د شمال شرق یوه ډېره برخه په دې باندې درېدلې ده او دا یې موږ ټوله مالداري بې د غره او د اوبو له منسجم ارتباط نه کېږي، ځکه پسونه دي که وزې دي. پسونه مضر نه دي، وزې له بده مرخه نه په تاریخي نظر نه مضر دي. که اوبه نه وي ورشوګان نه دوی ګټه نسي اخیستی او دا ټول څړځایونه او حرکت مالداري که لنډ حرکت پکې د څو کیلومترو یا اوږد د څو سوو کیلومترو، دا ټول د سیندونو د غرو او د درو او بیا د دښتو په ارتباط باندې سره یو ځای سوي دي. د ورشوګانو مسله څنګه ده؟ د ځنګلونو غوندې دوی ته په دغه بهیر کې زیان اوښتی که دوی مسون پاتې دي؟ ډېر سخت، ځکه لومړی جګړه پس له هغه نه خاصتا 15 کاله وچکالي چې 1996 نه تر 2001 پورې راغله او له هغه سربیره مرض چې راغی، موږ مالداري دومره کمزوره کړله چې شاید تر 80 تر 90% مالداري او دا یوواري نسي کوی چې له بل جا نه واردات وکړي. موږ کوچنۍ برخه د ژوند یا د مالداري ژوند چې اساسي ورته وایو، موږ د اقتصاد حداقل 70% د اقتصاد موږ مالداري باندې درېدلی. موږ صادرات له نظر نه، قرقل نه که وګورئ، وړۍ نه، پوست نه، دا ټول شیان، غوښې نه، دا ټول په مالدارۍ باندې درېدلي وو. نو مالدارۍ ډېر سخته خوږه سوې ده،
زه یو مثال درکوم. څو کاله مخکې شمال کې وچکالي راغله، موږ عاجل ترتیبات ونیول چې پسونو ته خاصتا هغه چې نوي پیدا سوي دي څنګه واښه برابر کړو. پوهېږئ څو تمامېدل؟ په حدود 400 میلیون ډالر. یوازې د یوه ولایت څو ولایته وو؟ بادغیس و فاریاب، جوزجان. افغانستان باید له هلیکوپټر نه وګورئ چې واقعا هم د ځنګلو په اهمیت باندې هم د ورشوګانو باندې موسم چې ښیي له بلخ نه یا سمنګان نه نیولې هماغسې تر بلخه پورې او بیا فاریاب دی کې دا تپې ګورئ چې داسې شنه دي چې حد و حدود نه لري. اما دوم کال که وچي بیا پوهېږئ چې ولې هغه تعداد چې پخوا و چې په میلیونو پسونه په دې کې وو اوس ولې نسته. نو د دې اهمیت باندې له بدې مرغې نه موږ د ولس په حیث نه یو پوه سوي، ځکه موږ مکتب کتابونه د پوهنتونو کتابونه او دا بل رقم لیکل سوي دي هغه ترتیب باندې چې یو ملي پوهه د موږ د پانګو او خاصتا د طبیعي زیرمو او پانګو باندې له بده مرغه تر اوسه نسته. نو ورشوګانې ډېر سخت زیانمن سوي دي. بل دا ده چې ورشوګان هم لکه غرونو باندې عرفي حقوق درلودل، په دې معنی چې معلوم و چې کوم کوچنۍ ډله یا نیمه کوچنۍ دیشین چې و چیرې دوی د څرځایونه دي او دا په منظمه توګه و او د کوچیو د دیشین مشکلات نوي نه دي، په پیړیو کې دا دوام لري اما اصول یې ډېر واضح و او طریقه د جرګو یا به په جګړو باندې بدل کېده. دا نظام مات شو، خاصتا مرکزی افغانستان کې چې هم له جنوب نه قندهار و هلمند نه څه راتلل او هم له لوی پکتیا نه. شمال شرق کې او پنجشیر کې دا نظام پاتې و. دلته ستونزه نه وه ځکه چې شمال شرق نه بغلان نه چې تلل مرکزی افغانستان خواته هلته روابط ښه اما چې بدخشان ته تلل بدخشان کې ورنه حق اخیسته. دا ټولې لارې کې نو مختلف څه شي دي. دغه ډېره ضروره ده چې یو انسجام وي ځکه د پسونو او نور مالو له یو خوا نه باید منسجم طریقه د څرځای له بلې خوا نه د دې حیواناتو سره بل ته دا ټول طبیعت ژوندي کوو. ستونزې په څرځای کې نه دي، عموما ستونزې په لارې کې دي او د داود خان په جمهوریت کې خلکو طریقه نیولې وه چې دا یې په لاریو کې انتقالول ځکه د غوښې قیمت دومره اوچت و. نو لارې چارې باید پیدا سي چې په اساسي توګه ولسي همغږي موجوده وي او تضادونه حل سي. مګر دا تضادونه ډېر سوي وو او نتیجه یې دا وه چې موږ د چرګې غوښه له برازیل نه راوستل، پرېږده د غوا غوښې و دا تر څه بیا ما په هغه برخه کې اقدامات وکړل او ډېر لویه پانګه تقریبا $1 میلیارد یې موږ پانګوالو په چرګانو باندې یوازې پانګه واچوله. اصلي چیش ته راسو څرځایونه اهمیت لري ټول افغانستان کې که صحراګانې دي که غرونه دي که درې دي دا ډېر سخت فشار باندې راغلي دي او دې نتایج یوازې کوچنی ژوند باندې نه دي د شین باندې لوېدلي دي او ښارو باندې ځکه صحراګانې په ډېرېدو دي او بالعکس که څرځایونه وساتئ د صحرا کېدو نه ممانعت کېدی سي. غیر له هغه نه دا به چهارګامه صحرایی کېدلو خواته رواني. خب یک خطری است که با از بین رفتن چراگاه ها همونطور که شما اشاره کردین صحرایی شدن و از بین رفتن مناطق سبز ما تسریع میشه. ولی مشکل دیگه ای که در این سالها شاهد بودیم برخوردهای بوده که بین مالدارا که معمولا کوچی بودن و بین دهنشین در جاهای مختلف از خوست گرفته تا کنر و مخصوصا در میدان وردک صورت گرفت. چه باید شود که از بروز اختلافات جلوگیری شود؟ قدم اول ایجاد یک دیدگاه ملی است که مالداری از منابع اساسی افغانستان است، ضرورت به انسجام، مدیریت و سرمایه‌گذاری منسجم داره. تنها پشم ببینید بهترین پشم افغانستان از غزنی به ارزانترین قیمت صادر میشد به پاکستان، پس به افغانستان صادر میشد برای قالین. این باید به حیث یک زنجیر ارزش دیده شد.
دوم، حقوق باید به صورت اساسی هم از نگاه علمی و هم از نگاه مشارکت به وجود بیاد. حیوانات در یک طرف بانیم، مسئله زنبور عسل ببینیم. عسل افغانستان از بهترین انواع عسل است، اما هیچ نقطه افغانستان کافی نیست که تنها عسل در 12 ماه سال تولید کنه، چون مؤثرترین طریقه است که زنبور حرکت میتین با اقلیم به نقاط مختلف و اینی جایست که بین افغانستان مرکزی، خوست، ننگرهار و ولایت دیگه که گرمسیر و سردسیر دارن بهترین نوع همکاری به وجود آمده بهتر. قسمت دیگه در میدان وردک چراگاه نیست. میدان وردک خاصتا بیسود اول بیسود دوم نقاط حرکت است، گذرگاه است. چراگاه اصلی در پنجاب و اینا وجود داره و در هر دو طرف یک تجارت ایجاد شده بود، یک تجارت واضح برای ایجاد تضادها، چون پول میگرفتن. بدبینی های محلی به وجود آمد. شیوه از این بازم از یک طرف ایجاد شرکت های منظم است که هم از افغانستان مرکزی هم از نقاط دیگه با هم شرکت های مشترک داشته باشن و دوم شیوه استفاده منظم از این چراگاه است. سوم از حرکت مال به پای خود به قسمت اکثر جلوگیری شده میتونه، چون حرکت به پای خود از این اقتصادی نیست. من در بغلان ایره محاسبه کرده بودم، تنها اگر از خاطر آب گوسفند با کوب و پس به پای خود به چیزی را که در روز به دست میاره از نگاه گوشت پس نیمش از دست میده. راه های واضح همکاری باید ایجاد شود تا به اساس ازی ما یک محیط کامل زیسته از نگاه اهمیت ازی در حیات اقتصادی خود و همچنین از نگاه همکاری اجتماعی مردم خود بدانیم. بیرته که زنګلونو خواته لاړ شو، غوښتل مې وپوهېږم چې یا اوریدونکو ته معلومات ورکړو چې د ارتفاع او زنګله د ونې د زرغونېدو رابطه څه ده؟ یعنی څومره چې پورته ځو زنګلونه ډېرېږي که برعکس؟ اصلی خبرم داده چې اکثریت اموک زنګلونه د 1500 مترو او 4500 مترو منځ کې دي. ډېرترین زنګلونه د 1500 مترو او 3500 مترو کې دي او هر واره چې ځئ له 1500 مترو نه پاس په هر برخه کې ترتیب د زنګلو خاص ده. ځینې زنګله چې 1500 و 1500 کې دي، ځینې نور دي چې 1500 و 2500 کې دي، د همدا رقم باندې له 4500 نه پاس زنګله نه لرو. هلته واوره ده، خاوره ده، ځینې بوټي و دا سته، اما د زنګله په تعریف باندې نه راځي او دا په منظمه توګه مناقشه کړي دي او اموک یو افغان ده چې متاسفانه نوم یې ورسره نسته، یو ډېر ښه کاغذ پاورپوینټ ده، دا یې په انټرنیټ کې ښودلی دي چې دا سلسله یې ښودلې ده او 11 برخو کې د طبقه بندي کړي. له دې نه کته چې راسئ له 1500 مترو نه، لکه چې مخکې مې ویلې د حرکت کې سته، نور ځایونو کې دا سته، اما دلته بیا باغونه لري، ځکه تعریف د ځنګل طبیعي ځنګل، اما وخت چې چنار ته وګورئ یا اوس دا نور ته ترتیبات نم چې مخکې نیولي وو چې برته زنګلونه له سره ورغه وو، دا هم ځنګله باندې راتلی سي. دلته هم د تاریخي نظر نه یو ډېر مهم مثال لرو او هغه د زنګلو مدیریت و اموک په باستاني سیستان کې تر 14مې پیړۍ پورې تاریخ د سیستان د دې شاهد ده. هغه نظام چې د هلمند په شاوخوا کې پروت و چې د شګې له پرمختګ نه مخنیوی وسي او ونې کېنول سي، ځکه چې ونې بادونه آراموي او شګه آراموي، بېساري و. همدغه رنګه د حیرتان په لارې کې وقتی چې حیرتان بندر جوړ شو، داود خان په دوران کې د ګز ونې او دا کېنول سوي وې، بادونه چې راتل شګې به په سړکونو را آقینې کې په لومړیو کالو کې 2003 کې یو ساعت درېدلي وو، ځکه چې باد چې راغی ټوله شګه یې په سړک باندې اچولې وه. دغه ټول ضرورت د دې لري چې د شګې انسجام زښت ډېر مهم ده، خاصتا
په دښتو کې او موږ ډېرې پراخې دښتې لرو، هم له هرات نه نیولې تر قندهار او چمنه پورې، او هم شمال نه چې پخوا ډېر شنه وو اما اوس په لویو دښتو باندې بدل سوي دي، او همدا رقم ننګرهار و کونړ و منځ کې او دا چې مخکې مثالونه درکړل. ضروره ده چې دلته ورباندې فکر وسي، او مرحوم ډاکټر ناکامورا دې برخې کې موږ ته ډېر ښه مثال پرېښود چې موږ ځنګله بیرته رغولی سو، او د ځنګلو په رغولو سره ټول ماحول بدلیږي او صحرا شنه کیږي. شما از اشتراکات مناطق جنگلی در امتداد خط دیورند صحبت کردین. وقتی که خط دیورند کشیده شد جنگلات هم تقسیم گردید. آیا در بخش‌های دیگه، در سرحدات دیگه هم مثال‌های داریم که جنگل ما با کشورهای همسایه مشترک باشه یا استفاده مشترک از جنگلات صورت بگیره؟ در پامیر واخان جنگلات وسیع نداره، اما در طول دریای پنج در ابتدایش نوع همکاری مشترک تا حدی وجود داره، اما قسمت زیاد دریاهای معاون از ما سرچشمه میگیره. در نقاط دیگه چون آمو سرحد مشترک ما را تشکیل میده، جنگل ها از هم جدا شده، هر کدام به ترتیب خاص است، اما معلوم دار آب مشترک و مقدار بارانی که میباره در این ارتباط واضح داره، اما عمده‌ترین جنگلات مشترک ما در طول خط دیورند است. اوس که د ځنګلونو په د اوسني حالت باندې لږ تم شو، تاسو ویلې چې یوه ډېره برخه یې له منځه تلل. د ډېر زیان کومو برخو کې، کومو سیمو کې اوښتی دی؟ مثلا ختیځ کې، جنوب کې، که جنوب ختیځ کې؟ که کوریدورو ته وګورو، لومړی یو ډېر لوی کوریدور بدخشان، تخار، سمنگان، بلخ، فاریاب، بادغیس، هرات د پستو کوریدور دی، او اسناد چې ټول سوي وو ښودلې د مثال په توګه چې تخار کې د پستې جنګلات مطلق له منځه تللي، او همدارنګه بادغیس کې په ډېر شدیده توګه کم سوي وو، مګر لامسته دا یو کوریدور ده چې یو ډېر لوی تاوان یې لیدلی. که د شلمې پېړۍ له ابتدا نه وګورو، بغلان و قندوز و تخار چې لوی ځنګلونه یې درلودل او تالابونه یې درلودل، ځکه یې ډنډ ورته ویلې، ډنډونه یې چې ورته ویلې په همدې باندې وو، ډنډې غوري او دا ټول، ځکه چې تالابونه او شاوخوا یې شنه وو. دلته ځنګل کم سوي دي، ځکه دا ساحه چې مخکې ملاریا وه، دلته ډېر کم خلک میشته کېدل او ښاري ساحې باندې بدل سوی. همدغه رقم قلعه نو د شاوخوا ته چې وګورئ چې په 19مې پېړۍ کې ډېر شین، اوس شاوخوا یې هغه رقم ځنګلونه نسته، مګر سر له دې نه ارچلیک و پستلیک نومونه مشهور دي. بلې خوا نه لویه صدمه چې لیدلې هغه ولایت ده چې تاسو باندې تړلي یې کونړ ده. ننګرهار هم ډېر سخت ستونزه لیدلې، نورستان هر څومره چې لاره خلاصه سوې ده، ځکه چې هلته له پاسه له پارون نه یې په اوبو غورځول، او لوی پکتیا کې پکتیکا، پکتیا، خوست او لوګر، هغه برخه د لوګر چې ځنګله یې درلود او عصره د دې برخه وه تاواني سوي دي. او مرکزي افغانستان کې له بدمرغۍ نه د اژده نهر ټول سراب برخې چې ټوله برخه یې ساتله تاوان یې لیدلی، زیانمن سوي دي. د نورستان اشاره مو درلوده چې خلک لرګي سیند ته غورځوي د انتقال لپاره. ما په خپل هم د کونړ په سیند کې لیدلی چې ډېر لوی هغې ته ګرګې وایي، بالکل هغه یې په سیند کې اچول، د یوه ځای نه به یې بل ته لیږدول په آسان ډول باندې. غیر از مداخله انسان برای ساختمان و شهرسازی و قاچاق چوب به کشورهای دیگه که پول به دست بیارن، غیر از این عوامل دیگه هم در این نابودی جنگلات نقش داشته؟ مثلا آتش سوزی های غیر عمدی یا مثلا امراض درختها و غیره؟ آتش سوزی یک مشکل دوامدار بوده، مخصوصا در لغمان که قسمت جنگلات اساسی ماده وجود داشته و بار چون مشکلات امنیتی موجب ازی شد که ترتیبات لازمه در ارتفاع صورت گرفته نتانه. امراض مختلف بوده، اما یک تحلیل اساسی که انواع زیر شرح بتن به دسترس ما به صورت اساسی نیست، اما حتما امید است که مطالعات جانبی وجود داشته باشه. یعنی این خطر هم
حتما وجود داره. خطر است همیشه، تمام جنگلات به خطر هستند از اینجا. درخت بلوط در امریکا بار صدمات دیده که 10 سال گرفته که از او برای. مخکې تاسې د شلمې پیړۍ په وروستیو شلو 22 کلو کې د ځنګلونو د زیانمنېدو خبره وکړه چې جګړې او دا شیانو داسې او بیلګه هم لرو چې د جګړو زیاتېدو د برعکس د ځنګل وهنې له مخنیوي سره مرسته کړې وي، ځکه چې هغه سیمې ته به خلک نشو تللی، حتما به ځنګلونه پاتې شوي وي. او در لوی پکتیا کسته چې د خوستګردي سرک چې وتړل سو، لارې نسو تللی، ټوله ساحه د تاسو په پیادي چې بمونه یې کېنولي وو. ما پیادي چې یو وار لاړم او د پخوا په چرت کې وم چې سرک نه اخواته وګرځم، له څلور خوا ملګرو ونیولم او د جمهوریت په ابتدا کې بمونه مقدار دومره ډېر وو چې یو یې موږ لویترین اقدامات نه دا وو چې بمونه څنګه لږ دغه چوکاټ کې جلغوزي برته ژوندي شول، ځکه خلکو اعتماد نه و چې ځنګل برته په خپله بیا رغونه کولی شي. پس له دې نه ځکه د جلغوزي قیمت اوچت شول، ولس د جلغوزي په اهمیت باندې پوه شول او لوی پکتیا کې جرګې وشولې، ولسي جرګې د خلکو منځ کې، او دوی حتی یوه ډېره مهمه فیصله وکړله چې پس له هغې نه به وزې نه پرېږدي چې غرو ته لاړ شي او د ونو محافظت دپاره او د ونو ساتلو دپاره دوی خپل دودونه تازه کړل او تر ډېر حده پورې بریالي سو. مګر منځ کې سر له دې لکه چې تاسو مخکې اشاره وکړله ځینې لاسونه وو چې د قومو منځ کې به یې ستونزې جوړولې او حتی تر وینې پورې دا رسېدلي دي چې هغه یې له بده مرغه نه او منفي برخه ده. از نظر زمانی بهترین وقت نمو، رشد و توسعه جنگلات و حفاظت جنگلات افغانستان چه وقت بوده؟ در دوران مرحوم اعلیحضرت اساس پروژه احیای جنگلات در پکتیا با کمک حکومت فدرال جرمنی یا جرمنی غربی او وقت آغاز شد و یکی از پروژه‌های بسیار مهمی بود که در قسمت جنگلات صورت گرفت که در دوران جمهوریت داود خان ادامه پیدا کرد، اما بعد از او متاسفانه صورت نگرفت. دیدگاهی را که من ایجاد کردم و میخواستم به صورت اساسی در سرتاسر افغانستان به حیث یک پروگرام ملی مطرح شود، شاید دوره دوم بوده باشه. لنډ چې دا خپرونه په یو پیغام باندې پای ته ورسوو، زه ګورم دغه وروستیو کې چې د افغانستان بېلابېلو سیمو ته لاړم، دغه پوهه ډېره شوې ده چې ځنګل باید وساتل شي، په هم د اقلیمي دلایلو د خاطر، هم د دوی د اقتصادي ګټو لپاره چې که لرګی ووهي ونه له منځه ځي د یوې ورځې ګټه یې ده، اما که ونه وساتي د اوږدې مودې ګټه یې ده. کم کارونه باید وشي فکر کوئ غیر له پروګرامونو نه او د نظریاتو د وړاندې کولو نه چې خلک واقعا د خپلو ځنګلونو ساتنه په خپله وکړي؟ لومړی دا ده چې خلک باید همدا پوهه باندې چې وویلې دا خپل لکه بچیانو غوندې وګڼي او په دې باندې باید راسي چې دوی مسیان او کډواسیان په دې ژوند کې او دوی ټول ژوند په دې تړلی. غیر له هغه نه موږ صحرا کېدو خواته ځو، وچې خواته ځو او ټول ژوند به بیا هغه معنا ونه لري، نه به اشار شین و زرغون افغانستان باندې او نه به دا د طبیعت د ښکلا و دایي. دلته دا پوهه پکار ده. دوهم انسجام پکار ده، کلیو منځ کې، قومونو منځ کې، ټول ولسونه باید په ګټې باندې په اصولو باندې نتیجې ته ورسېږي او دا درته معلومه ده چې یو عجیزه ده چې ښار نه وتلی سې نرخ نه نسې وتلی. دا نرخ د موږ چې موږ په عرفي قوانینو کې اوچت رول درلوده باید برته ژوندی سي دې مرحلې کې. بله یې دا ده چې اقتصادي نظر نه باید یو بل ته لاس ورکړو چې بهترینه ګټه څنګه کېدی سي او په څه ترتیب کېدی سي. موږ او تاسې نیکونه او غوړ نیکونه ټول په دې باندې اخته وو چې څنګه ونې ډېرې کړي او دا یې د خپل میراث ګټي. اوس دا امکانات شته، هر ویاله په څنګ کې که یوازې چنار کېنوي یا نورې ونې چې مساعدې دي، په وړې سطحې باندې د ډاکټر ناکامورا د طریقې عام کول امکان لري، ځکه دغه په ارزانه قیمته په ګډه کېدی سي، دغسې لوی مصارف نه لري. لوی نظر نه باید یو لید ته راسو، خیبر پښتونخوا
په دې بریالی سو چې 1 میلیارده ونې وکري او ما نظر دا و چې افغانستان باید یو هدف د 1 میلیارد ونو ځان ته تعیین کړي. ولس سره مرسته په دې پکار ده. اوس لیاس د خدای روسي بید مو ورته مه وایي چې روسي بید کېنوئ. پکې روسي بید نه غیر د ګوګل له جوړول نه بله ګټه نشته او ډېر زر اوچت سي لکه ټمبل سړي غوندې بیا ټوټه ټوټه سي او دومره اوبه چې هغه اخلي. دغلته تخنیکي پوهه پکار ده چې کومې ونې پکار دي او نتیجه یې څه ده او دلته بیا هم هغه ونې چې طبیعت کې دي د دې رغونه له اوچتې نه ټیټې ته راوستل، له ټیټ نه منځني سطحې کې او د مختلفو ولسوالیو منځ کې، ولایتونو منځ کې او ټول ولس منځ کې همغږي او همکاری پکار ده. با مسائل بسیار مهم اشاره کردین، ولی متاسفانه وقتی این برنامه به پایان میرسم همین بحثه که چگونه جنگلات خود میتونیم دوباره احیا کنیم، برنامه ها چه خواهد بود و قوانین بین المللی و یا کمک هایی که در این زمینه از جامعه جهانی میتونه متصور باشه، روی ازی در برنامه آینده صحبت میکنیم. بسیار تشکر رئیس جمهور محمد اشرف غنی. تشکر از جناب شما. انشالله و تعالی صحبت دوام میدیم. زنده باد افغانستان. یشسن افغانستان. تل دی افغانستان.